سلامونه او نیکی پرزوینې مې ومنئ. پروردګار دې وکړي چې تاسو ټول خواږه او درنه براته روغ او جوړ یاست. خوږو مینوالو، تاسو په تیره کې د اورو مینه ناول 5مه برخه اورېدلې وه چې تر دغه ځایه را رسېدلي وو. ملال یادي نومیالی لالا څومره خوشحاله دی. بیا یې کټ کټ وخندل، ویې ویل نو د چا څنګ ته ورځي؟ د لیمې ورېندارې. ملالې په غوسه وویل سمه ده ټول لاړ شئ. نومیالی به لیلا وي او تاسې به یې دیره. بیا یې وویل خلک به دا متل در پسې وکړي، یو لیلا لسې دیره. بریالي وویل سمه ده ملال یادي زه نه ځم. بیا یې وویل ما ته بعدې سبا ته اجازه راکړي، زه اردو ته ځم، مجبوریت دی، له ښې ورځې نه ځم. ملالې بریالي ته وکتل، سترګې پرې ور رډې کړې، له غوسې تور او شنه واوښته. بیا یې وویل بلې خوږو اورېدونکو، دا چې اوس د دغه ناول په 6مه برخه کې څه پیښیږي نو راځئ په ګډه به یې واورو. پیل کوو د دغه ناول په 6مه برخه. بریالیه ځوانې وینه دې ګرمه ده، الله جل جلاله روزي رسان دی، خیر دی، ښه ډوډۍ به نه خورو، وچه او لمده به خورو، ماشومان به دې در باندې راټول وي. شمشاد بریالي ته وویل ادې رښتیا وایي، تا نه دې اورېدلی چې د کور ګټه د لاهور ګټه ده. همدلته کار کولاله اردو څه کوي؟ د هېواد وضعیت کړکېچن دی، تاوتریخوالی ډېر شوی، جګړو زور اخیستی، د اردو دنده ډېره خطرناکه ده. بریالي چې خپلې سترګې د کوټې په چت کې ګنډلې وي، شمشاد او ملالې ته یې وکتل، پوه شو چې د ملالې غوسه کمه شوې. بیا یې وویل تاسې ولاړ شئ او ما ته هم سبا اجازه راکړئ چې زه هم په خیر لاړ شم. ملالې سوړه سپېلی یې وویست، په مخ یې اوښ کولارې جوړې کړې، د کوټې کالینې ته یې کتل، د خپل لوی کتان ټیکري په یوه څنډې وخت کې پاکې کړې. ویې ویل بریالی سوی تر تاسو زه ډېر اندېښنه کوم چې د کور اړتیا به څنګه پوره کوو، د نومیالي واده ته به کله تیارېږو، د شمشاد پوهنتون به څنګه شي او داسې نورې ستونزې. خو پوهېږې ګرانه زویکه، زړه مې نور ارې دی، د غمونو زغم نه لرم. د ځواني مرګ توریالي او زریالي مرګ راته ملا راکروپه کړه، سترګې مې د پخوا په څېر دید نه کوي، که په سترګو هره شیبه نه ژاړم خو زړه مې هره شیبه د ژړا کوربه وي. د زریالي او توریالي میرمن او اولادونه راپاتې شول، د هر یو میرمن چې وینم زړه مې قلم قلم کېږي، او خدای مو دې پاتې ژوند ښه لري او زما له زړه نه خبر مه شي. د ملالې خبرې نه وې خلاصې چې بریالي بیا ورونو ته وکتل، هېڅ یې ونه ویل، سر یې وخوځوه، ورو یې له ځان سره وویل نو څنګه وکړو مورې، ټولې لارې بندې دي، دومره ځمکه هم نشته چې کښت پکې وکړو او اردو ته لاړ نشم، نصیب به مو همدا واده کې. ملالې زړه نازړه وویل سمه ده بریالی زوی، زما زړه نه ده، خو ته چې ډېر شلی اجازه درکوم، ژمنه به راسره کوې چې جګړې ته به نه ځې. ننګیالی په خپل ځای کې وښورېده، ورغبرګ یې کړه سمه ده مورې. بریالي لالا خو تر 12مه ټولګي پورې ښوونځی لوستی دی، هلته به له خیره بریدمل شي، کومه ښایسته شعبه کې به دنده ترسره کوي. بیا یې په کړس وخندل او ویې ویل ملال یادي که کومه شعبه کې اړه وي، یخ سوری او ژمی ګرمې بخارۍ ته تېر کړي، داسې به تیاره وخیسته سي چې والله کې زه ورته وپېژنو، د 14 کلن زوی په څېر به شي. نومیالي وویل بریالی لالا ګوره، اردو کې ستا په څېر چالاک او ځیرک خلک ښه چلیږي، ستا خو هسې هم خوله او سترګې خبرې کوي، هلته هم همداسې وسه، ځان ته کړکه. د ملالې په سترګو کې یو علم خبرې، په زړه کې د دنیا پراته غمونه ښکارېدل، په تن هم ډېرو غمونو کمزورې کړې وه. خو بریالي ته اجازه ورکړه چې اردو ته لاړ شي. شپه ملالې همداسې په اندېښنو تېره کړه چې سبا یې زوی تر بېلېد او اردو ته ته. خو نومیالي دا شپه ښه په خوشحالۍ تېره کړه، ځکه چې سبا یې د خسر کور ته روان او شمشاد بیا پرته له دې هر څه خوښ و. د سهار 2 بجې وې. بریالي ځان تیار کړ چې اردو ته لاړ شي. کور کې ټول ورته راټول شو. بریالي له خپلې مېرمنې سره مخه ښه وکړه. نومیالي او ننګیالي سره مخه ښې ته چمتووالی نیوه. خو شمشاد ته یې وویل باید د مرکزي بغلان تر ښاره ملتیا وکړي او ورسره ګډ تر هغه ځایه لاړ شي. ملالې نه غوښتل چې بریالي خپه رخصت کړي. د مخه ښې په موخه د بریالي خوا ته راغله. د هغه په غاړه کې لاسونه واچول. بیا یې غېږ کې کلک ونیوه. څو شېبې همداسې ولاړ پاتې شو. د کورنۍ ټولو غړو ورته هک پک کتل. ملالې په خپلو دواړو لاسونو د بریالي مخ په لاسو کې ونیوه.
هغه لومړی په مخ او بیا په تندي ښکل کړ. د مخخې د مراسمو چمتووالی نیو. عام دود د بغلان په دې پښتون میشته سیمه کې د مخخې لپاره موجود و. کله چې به څوک لرې مسافرۍ ته او دود به عمر خوړلو میرمنو ترسره کوو. ملال له خپلې کوټې نه قرآن کریم راواخیسته. مخکې له دې چې ترې پوښونه لرې کړي ښکلی کړ. د حویلۍ په دروازه کې ودرېد. درې وارې بریالي تر لاندې یو خوا بل خوا تېر کړ. مخکې تر تګه ملالې بریالي ته وویل چې بیګ کې مې درته کلچې او د غنمو نیزې پر ځای کړي دي. که چېرې وږی شوې نو ویې خوره. بریالی روان شو. د ملالې په لاسونو کې یوه ډکه پلاستیکي زړه کوزه ګکه وه. بریالي پسې اوبه وشیندلې څو په مخ یې رڼا شي. شمشاد بریالی په ښار کې د کابل په لور رخصت کوو. ښې ډېر وخت کې تویې کړ خو بریالي ونه لید. په شمشاد ښار خولې لګول. ځمکې ځای نه ورکوو. اسمان هم ورته ظالم ښکاره کېده چې د ده تر سوري لاندې بریالی ورور له مجبوریته اړ شو چې اردو ته لاړ شي. همداسې خفه د کور په لور پلي روان شو. سولی ور په زړه شو. زړه نازړی هغې ته زنګ ووهه. ډارېده چې که د سولې پلار پاتې خان په کور کې وي نو هغې ته مزاحمت کېږي. خو بیا هم زړه صبر ونه کړ او زنګ یې ورته ووهه. سولې د پلار په څنګ کې وه. ټیلیفون یې ژر بې غږه کړ. پلار ته یې وویل. ټولګیوال یې برېښنا زنګ وهل. خپلې کوټې ته لاړه. له کړکۍ د خپل کور ټول غړي وڅارل. بیا شمشاد شمېرې ته زنګ ووهه. سلام و سړي مشي سره وکړه. سوله د شمشاد له خبرو پوه شوه چې په کومه خبره خفه دی. د خفګان پوښتنه یې ترې وکړه. شمشاد ژړغونی شو. بیا یې وویل زما سولې ډېر خفه یم. بیخي ډېر ځان نشم کنټرول کولی. بریالی لالا مې اردو ته لاړ خو ته چاته مه وایه. دا خبره ډېره نه شي. خوله یې په زوره خلاصه کړ. زړه نازړی یې وویل سولې 20 ورځې د کانکور ازموینې ته پاتې. ته له کومه پوهنځي سره مینه لرې؟ هغې وویل ته ووایه. خو شمشاد ټینګار کوه چې نه. سولې اوله ته ووایه. سولې په خندا وویل زه خو د اقتصاد پوهنځي سره مینه لرم. غواړم هغه پوهنځی وایم خو ته هم زما لپاره انتخاب که خدای کې بل. دواړه به یو ځای په یو ټولګي کې اوسو. شمشاد وویل نه سولې زه اقتصاد پوهنځی نه وایم. نه مې خوښیږي. غواړم زه د بغلان پوهنتون پښتو ادبیات وایم. زما انتخاب همدا دی. لومړی همدا ټاکم او تا هم مجبوروم چې ته یې هم وټاکي. 10 دقیقې شمشاد او سولې په دې خبرې وکړې. سولې ټینګار کوه چې د کابل پوهنتون اقتصاد پوهنځی خوښ او باید شمشاد هم هغه وټاکي. او شمشاد بیا ویل چې د بغلان پوهنتون پښتو ادبیات یې خوښ دي. سوله هم باید همدلته پوهنتون ووایي. سولې نه منله او خبره دا و چې پوهنتون به په خپله خوښه وایي. سولې شمشاد ته وویل شمشاد جانه ډېر مه شله کېږه. زه کابل کې پوهنتون وایم. بغلان مې هېڅ نه دی خوښ. شمشاد په غوسه ورته وویل سولې ستا خبرې په دې معنا دی چې ته ما سره مینه نه لرې او زما په خوښه پوهنتون نه انتخابوي. د شمشاد له دې خبرو وروسته سولې په زوره زوره وخندل. خنده نه وخلاصه. شمشاد ورته وویل خاند خاند متل مې اورېدلی خو لیدلی مې نه دی. په چا غم په چا ښادي په چا کراره کراري. سوله غلی شو. تر لږه چوپتیا وروسته بیا ورته وویل ای شمشاد زه در سره ټوکې کوم. خوښیږي مې چې تا ډېر وځوروم. ستا غوسه هم عجیبه ده او زه بیخي بل ډول یم. اوس دې ته ګوره چې ستا له غوسې هم خوند اخله. بیا یې وویل شمشاده زوره وره زما لومړی د خوښې پوهنتون کابل او پوهنځی اقتصاد دی. خو ستا لپاره د بغلان پوهنتون ادبیاتو پوهنځی پښتو څانګه ټاک. شمشاد وخندل ویې ویل هغه متل لکه چې رښتیا دی. سولې ورته ژر وویل کوم متل؟ شمشاد وویل بیر دې ویلو ته مې پرېږده. زریالي لالا به مې هر وخت ویل چې یار د یار لپاره خوري د غویي غوښې. او توریالي لالا به مې همدا ټپه هر وخت ویله یار مې هندو زه مسلمان یم. د یار لپاره د رمسال جارو کوم. سولې وخندله. بیا یې وویل شمشاد جان پلار مې راغی بل وخت غږیږو. مینه در سره لرم. 15 ورځې نورې هم تېرې شو. په شمشاد او سولې د هجر 15 ورځې 15 کاله تېر شول. یو او بلې ډېر یادېدل. د خلکو خبرې ټولنیزې ستونزې ناوړه دودونه د شمشاد او سولې چوپتیا او کم جرأت هغه څه و چې دوی دې ته اړ کړي وه
چې په یو کلي کې په ونیو د یو بل دیدن ونه کړي سولې د شمشاد د نشتون درد په زړه کې دننه تېره هېڅ څوک د باور نه و چې د دې اړیکې خبره کړې وه بله ورځ د کانکور ازموینو کارتونه وویشل شول دواړه په یوه ورځ ورغلي وه چې کارتونه ترلاسه کړي د شمشاد او سولې دعا خدای قبوله کړې وه او د دواړو اډي سره ډېر کم توپیر درلود او په یو ټولګي کې ازموینه شوه تر څو چې ازموینه پیل کېده ځینو انجونو او هلکانو هڅه کوله چې د ټلیفون په ګوګل کې څه زده کړي ځینو نورو بیا له یو بل سره مشورې کولې او هغوی چې ازموینې ته چمتوالی نه و نیولی نورو تکړه انجونو او هلکانو ته غاړې پټۍ کولې چې بیا به موږ ته هم نقل لا کوئ که چیرې د ازموینې پور میا ووه ځینو ژمنې کولې او ځینې په خپل غم کې ډوب وه له وړاندې ازموینې پرې اغېزه کړې وه خو شمشاد او سولې په مړه خېټه د یو بل دیدن د زړه رازونه سره شریکول بیا یو کانکور نه اصل کانکوره وه یو بل ته په ځیر کت ازموینې بیخي هېره وه د سولې شاوخوا نور هلکان او نجونې ناستې وې خو شمشاد او سولې نورو ناسو ته د ړندو په سترګه کتل هو رښتیا هم هغوی وړانده وه سترګو یې دید درلود هر څه یې لیدل خو د خپلې ازموینې په غم کې دومره ډوب و چې سوله او شمشاد لا د چا په یاد هم نه وه سولې په ځیر شمشاد ته کتل په هغې سترګې ګنډلې دي بیا شمشاد په شونډو کې مسکی شو او ورو یې وویل ای شمشاد لږ وړاندې راشه شمشاد ایسته وکتل په ټولګي کې ټول هلکان او انجونې وڅارلې هر څوک په خپل غم کې ډوب و ورو ور روان شو سولې ته مخامخ ودرېد ویې خندل بیا د سولې په سترګو کې خپل سترګې ورخښې کړې په خندا یې ورته کړل سولې که د بغلان پوهنتون انتخاب نه کړې درنه خفه کېږم سولې خپلې شونډې خلاصې کړې خو خبرې یې شمشاد ور پرې کړې د شمشاد خوله له خندا ډکه وه بیا یې سولې ته وویل ای لیونۍ ته څه خبره سولې خپله لاندینۍ شونډه په غاښ کړه د سولې یو عادت دا و چې د حیرانېدو په وخت کې به خپله لاندینۍ شونډه په غاښو کې نیول دا ځل هم دا چل وکړ بیا یې وویل نه شمشاد جان ته چې راته ونه وایې څه پالبینه خو نه یم چې خپله پوه شم شمشاد د سولې سرو غومبورو ته وکتل د هغې د بادامي ستورو په نیغږ کې خپله څېره وکتل شین شو په خندا شو بیا یې وویل توریالی لالا د خدای جل جلاله وبخي بریالی لالا لاړ او له خیره یوه نیمه میاشت وروسته د نومیالي لالا واده کوو ویې خند بیا یې سولې ته وویل سولې ته خو به واده ته له خیره راځې سولې سر وخوځب او د سر په ښورول وې د هو ځواب ورکړ سوله حیرانه شو او ویې ویل شمشاده څنګه دې دا پوښتنه وکړه شمشاد وویل هسې سول هېڅ کومه خبره نه وه سولې لږ خپل تندی ترې وکړ شمشاد ته یې وکتل او ویې ویل شمشاده زه در باندې څومره ډېر باور لرم او ته رانه اوښان په بډه وهې اما نه خبره پټوي زه درته پردی ښکارم او که دې د زړه د دې نړۍ خبره له ما سره نه شریکوي شمشاد وویل سولې جانې ته هم د پخوا په څېر لکه هره ډکې ژر مه غوسه کېږه که نه نو شمشاد هم درته غوسه کېږي د شمشاد په خوی خو بلا دی سولې وخندل بیا یې وویل ای له ما خبره مه پټوه د نومیالي واده ته که زه درشم کومه خبر خو به نه وي شمشاد یو قدم نور هم سولې ته ورنږدې شو بیا یې ورته کړل سولې متل مې اورېدلی چې د زړه خبره په خوله خبره خو ته رښتیا هم په زړه هم پوهېږي بیا یې وویل سولې جانې نومیالی لالا چې له خیره واده وکړي بیا له خیره زما نوبت عادي اورونه مې ما ته ریباري پیل کوي خو زه له خیره تا ته ریباران درلیږم او لیمې ورېندارې ته وایم بیا یې وویل سولې لیمې ورېندارې ته مې وویل چې زه مین یم خو ستا نوم ستا په اړه مې څه ورته نه دي ویل سولې وخندل ویې ویل شمشاده تا لکه چې ډول غاړه کې اچولی او ډنګې ویې چې سوله په ما او زه په سولې مین یم شمشاد وخندل ویې ویل نه نو تا ته د خدای خبره نه درکوي بیا په خندا کې سولې ته وویل سولې له خبرې کوچ باسي هره خبره ډېره شاربي هغې ښه کړه خو شمشاد د سولې خبرې ورپرې کړې ویې ویل سولې که واده ته راغلې ناوې ورېنداره لیمې ته دې ورښایم چې دغه سوله ده او زه پرې مین یم سوله یوه شېبه په خپله چوکۍ کې غلې کېناسته بیا یې مخه د سولې خواته ور واړوه او ویې ویل سولې د بغلان پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځی دې باید اول انتخاب وي د ټولو انجونو او هلکانو زړونه درزېدل پرته د استادانو په ټولګي کې ناستو نجونو او هلکانو هېڅ غږ نه کوو
ټولو ساه هم په زوره نه ویسته ان د شمشاد د لاسي سا ټکا 3 متره لرې په ټولګي کې سولې اورېده ټولو په استادانو سترګې ګنډلې وي او نیغ نیغ یې ورته کتل. ازموینه پیل شوه. شمشاد او سولې ډېرې پوښتنې حل کړي ځکه چمتوالی ډېر نیولی و. دواړو رڼې ورځې او تورې شپې د کانکور ازموینې په چمتووالي بېګا او سبا کړې وي. د پوښتنو تر حل وروسته شمشاد سولې ته وکتل او سترګک یې ورته وکړ چې د بغلان پوهنتون پښتو ادبیات انتخاب کړي. سولې د شمشاد په زړه هم داسې وکړ او خپلې پرچې استادانو ته وسپارلې. سوله د پوهنتون په انګړ کې خوشحاله ولاړه وه ځکه پوښتنې ډېرې حل کړې وي. پام یې شو چې شمشاد هم له دوهم پوړه راکوز شو. یو خوا بل خوا ته یې وکتل. سولې مخ ته ورغله او پوښتنه یې ترې وکړه. شمشاد وویل ازموینه ډېره ښه وه، ډاډه یم چې ازموینه کې بریالی کېږم. بیا یې سولې ته وکتل. هغې ورته په کړس وخندل او ویې ویل شمشاده ته چې ډاډه یې نو زما هم ډاډ شته چې کانکور ازموینه کې به بغلان پوهنتون پښتو ادبیاتو ته بریالی کېږم. شمشاد چې د سولې یوازینی مین وه په خندا یې ورته وویل ښه کانکور ازموینه کې بریالی کېږم خو چې زه به ستا په رهبرۍ کې کامیاب شم او که نه. سولې په خندا او حیرانتیا ورته وویل کاش چې شمشاده چې د هر چا ارمانونه په دې دنیا پوره کېدی شوی بیا یې کړل. زما او ستا په څېر ډېر کسان شته چې خپلې هیلې په سین لاهو کړي او یا یې په خپل زړه کې دننه ګور ته وړي دي. دواړو ورو ورو قدم وهل پیل کړه. شمشاد سولې ته په ځیر ځیر کتل. هیڅ یې نه ویل. سولې بیا شمشاد ته وکتل او ویې ویل شمشاده زما او ستا ژوند د بړبکۍ په څېر ده. ښایي هیلې مو بړبکۍ ووژني. اسمان ته یې وکتل چې د پسرلي د راتګ چمتوالی یې نیوه. ونو خپل پوستکي تازه کول خو پنډکي لا ولاړ و. سوله شمشاد ته موسکه شوه. بیا یې وویل لکه څنګه چې تر ژمې وروسته پسرلی راځي لکه د هرې ناکامۍ تر شا چې بریالیتوب شته نو همداسې پوه شه چې زما او ستا د مینې تر شا هم یو ځای والی شته. تل به هجر نه وي او نه به هم د وخت غماس پهلوانان په بیا اتیا آسونو سواره او په شنهار سره به زموږ په مینه وزلوبې کوي او د مینې ورغوي به مو د بیلتون تر دیارو ورسوي چې حلال کړي. د تورمخو رقیبانو څخه به د خپلې غمازۍ سالم اخلي او د مادیات پر سر جارو وهونکي به د لوبې ګټونکي اعلانوي. شمشاد په خندا شو او ویې ویل سولې تا لا ادبیات نه دي پیل کړي. هره خبره دې له خیاله ډکه او احساسات راپاروي. بیا په کړس خندا سولې ته کړل هی مینه مو ډیوې ته ورته ده چې په اوسني وخت کې زما او ستا د مینې ډیوه هر څوک په خپله غمازۍ مړه کولی شي. ډېره پرې ډاډه مه اوسه. شمشاد او سوله پلي د پلي خمري ښار پر لور روان شو. دواړه د پلي خمري له چاپېریال سره هم دومره ډېر بلد نه و. سولې شمشاد ته وویل شمشاده د بغلان پوهنتون خو مې انتخاب کړ خو لا هم زړه نازړه یم له اندېښنو به مړه شم. بیا یې وویل زه خیر دی پوهنتون تا را باندې تحمیل کړ او به یې زغمم. شمشاد د سړک په ښي اړخ او سوله د سړک په کیڼ اړخ روانه و. یو بل ته ډېر نه کتل خو خبرې سره ګرمې روانې وي. فکر به په دې کې و چې سولې او شمشاد هیڅ د یو بل خبرې نه دي اورېدلې او لا هم د پرمختګ په دې حد کې چې له هر چا سره ټلیفون شته دوی بې ټلیفونه نه دي. شمشاد سر ښکته اچولی و. سولې ته یې کړل ته نو ولې زړه نازړه یې؟ څو قدمه نور هم واخیستل او یې خندل. سولې هیڅ ونه ویل. ښار ته نږدې شو. سولې د موټر د هارنډونو غږونه اورېدل. شمشاد ته یې وویل دغه دی. په خبرو خبرو تر ښاره راورسېدو. بیا غلی شو. څو قدمه چې واخیستل شمشاد ته یې په ځیر ځیر وکتل. هغه ودرېد ورنږدې شوه او ویې ویل شمشاده د مرکزي بغلان نه د پلي خمري لار نامنه ده. تاوتریخوالی پکې زیات دی. زړه د همدې لپاره خورم چې که پوهنتون دلته پیل کړم کله کله به د جګړو له امله اړ کېږم چې پوهنتون ته را نشم او ته خو ښیې دلته به کومه کوټه ځان ته ونیسي. سوله او شمشاد د پلي خمري ښار کې د مرکزي بغلان اډې ته ورسېدل. د سولې د ښوونځي د دورې ټولګیواله برېښنا هلته د سولې په تمه وه. څو په ګډه تر مرکزي بغلانه په یو موټر کې لاړ شي. برېښنا ښار کې هر خوا ته کتل. شمشاد یې ولیده چې له سولې سره څنګ په څنګ روان دي. هغوی اډې ته راورسېدل خو برېښنا ولاړه. د سراچه ډوله موټره څنګ ته یې ځان غلی کړ.
غږ یې ونه کړ چې شمشاد او اصولو ته مزاحمت ونه شي. د هغې په زړه کې شک و چې دا دواړه سره اړیکه لري، خو دا شک یې په یقین لا نه و بدل شوی. شمشاد برېښنا ولید. اصولو ته یې ورو وویل ای زما او ستا ترمنځ غمازه برېښنا هغه ده. دواړه یې خواته ور روان شو. اصوله او برېښنا دواړه ودرېدې. شمشاد موټر ته لاس وخوځوه. د کورالا ډوله موټر د شا په سیټ کې اصول او برېښنا له یو بلې مېرمنې سره کېناستې. شمشاد د موټر مخکې سیټ کې کېناست. موټر چلونکی دري ژبه یې و. شمشاد ترې په پښتو څو پوښتنې وکړې. هغه سر خوځوه او ویې ویل بیادر پښتو نه مې پامم دري ګپ بزن. شمشاد ورته نور هېڅ ونه ویل. غلی په چوکۍ کې کېناست. دا وه د اور او مینه ناول شپږمه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. دا چې د دغه ناول په نورو راتلونکو برخو کې څه کیږي نو تاسو مې ملتیا وکړئ. تر بلې برخې چې ستاسو درانه چوپړ ته راځم په سپېڅلي رب تعالی مو سپارم. هر چېرې چې یاست رب مو خوښ او آباد لر. الله په امان.